پر کونړ سیند د بندونو جوړېدو خبر پاکستان ورخطا کړی وایي په دې سیند بندونه له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا ده چې بدې پایلې به ورته ولري. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې څو ورځې وړاندې طالبانو اعلان وکړ چې دوی غواړي پر کونړ سیند بندونه جوړ کړي او په دې اړه د ترکي شرکت سره خبرې هم کړي، ښکاري چې د طالبانو یاد اعلان پاکستان ورخطا کړی. تازه خبر دا دی چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان چکزي د یکشنبې په ورځ د لیندۍ 26مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ پر سیند د طالبانو له لوري د بند جوړولو یوه اړخیزه پرېکړه د پاکستان پر ضد دښمنانه کړنه ده. نوموړی زیاتوي که طالبان د پاکستان له ګډونه پرته د دغه بند پر جوړېدو کار پیل کړي سختې پایلې به ولري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ او احتمالي جګړې د زیاتېدو لامل به وګرځي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي په 2014 کال کې پاکستان او افغانستان د کونړ پر سیند د 1500 میګاواټه د اوبو برېښنا د پروژې په اړه کار پیل او دواړو هیوادونو د کابل سیند د حوزې د مدیریت کمیسیون جوړ کړ. خو د نوموړي د ادعاوې له مخې چې اوس کابل پر کونړ سیند د بند جوړولو په اړه له یوه هندي شرکت سره په خبرو بوخت دی او پر دغه سیند بند جوړول به د پاکستان لوري ته د اوبو پر جریان پام وړ اغیزې ولري. جان چکزي لیکل چې طالبان لا له وړاندې د افغانستان په شمال کې د آمو سیند د اوبو مدیریت لپاره کار کوي چې ترکمنستان او ازبکستان د قوشتېپې کانال د پرمختګ په اړه په غوسه کړي. تر دې وړاندې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې سیندونه د افغانستان ملکیت دی او افغانان د دې صلاحیت لري چې پرې بندونه جوړ کړي. د پاکستان لنډمهاله حکومت د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر څو ورځې وړاندې په دیره اسماعیل خان کې د پاکستاني پولیسو پر یو مرکز د برید په غبرګون کې هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي و موږ باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه فکر وکړو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.